سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن د زمري 28مه د هېواد د خپلواکۍ له 9 کلي سره برابره ده. له نن څخه پوره 9 کاله مخکې په 1298 لمریز کال کې افغان ولس د غازي امان الله خان په مشرۍ له لویې برټانیې خپله خپلواکي ترلاسه او تر هغې راوروسته افغانستان د خپلواکو هېوادونو په لیکو کې ودرېد. ټاکل شوې دغه ورځ په هېواد کې د یو لړ ځانګړو مراسم په ترڅ کې هم ولمنځل شي. له دې سره سم نن سهار د ننګرهار ولایتي چارواکو د غازي امان الله خان پر مزار د ګلو ګېډۍ پر ایښودو سره د خپلواکۍ ورځ ولمنځله. غازي امان الله خان د هېواد د خپلواکۍ له ګټلو وروسته افغان ولس ته په وینا کې پر ښوونې او روزنې ډېر ټینګار کړی و. د ویل ده چې له نن څخه 9 کاله مخکې افغان ولس د غازي امان الله خان په مشرۍ له لویې برټانیې څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې ولسمشر غني د ازادۍ څلي ته د ګلانو د ګېډیو په ایښودو سره د خپلواکۍ له ورځې څخه درناوی وکړ. ښاغلي غني دغه مراسم نن سهار د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د دولتي چارواکو او د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په شتون کې پر ځای کړل. ټاکل شوې دغه ورځ نن د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په شاندارو مراسمو سره ولمنځل شي. له دې سره سم د هېواد د خپلواکۍ د 9 کلیزې په ویاړ په لغمان کې د جنګ د لومړۍ کرښې افسران او سرتیري وستایل شول. د لغمان ولایتي مسؤلینو په دې مراسمو کې وویل د هېواد خپلواکي د سرونو او وینو په قربانیو ترلاسه شوې او اوس ساتنه د افغان ځواکونو پر غاړه ده. د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ پرته له نښتې تېره شپه د طالبانو لوري ونیول شوه. په دغه ولایت کې امنیتي سرچینې وایي په دې لړ کې څه باندې 50 دولتي سرتیري هم د طالبانو لوري نیول شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت د قیصار ولسوالۍ د چهلګزۍ بازار هم د طالبانو لوري سقوط شوی دی. او ولسمشر غني وایي د نوي اوربند لپاره کاري او عملي پلان په جوړېدو دی. ښاغلي غني تېر ماښام د هېواد د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې ښځو او ځوانانو له یو شمېر اساسو سره په کتنه کې وویل له هغو مشورو څخه په استفادې چې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره شوي د لوی اختر په ورځو کې نوي اوربند لپاره کار روان دی. افغان حکومت په پام کې لري څو په لوی اختر کې یو ځل بیا له افغان طالبانو سره اوربند اعلان کړي، خو دا چې طالبان به ورته عمل وکړي او که نه تر اوسه روښانه نه ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.